سورة الفتح سورة إذا جاء شرف أول سر مبارك دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. سورة النصر، سورة الفتح، سورة إذا جاء شرف أول سر مبارك دي. دا سورة مبارك فقط 3 آيات لري. او دا سورة مبارك مدني یادوي خلق چې دا مدني په مدینه منوره کې نازل سوی دی. يعني ټوله سورة مدني دي. 3 آيات لري، 11 کلمې لري، 80 حرفه په دې سورة مبارک کې موجود دي. او په فضیلت کې د دې سورة مبارک راځي مخکې هم تیر سوی دی. امام ترمذي د حدیث را نقل کړی دی چې دغه سورة مبارک چې دی دا ربع د قرآن جوړوي. یعنی 4 زوارې ویلې لکه ختم د قرآن عظیم چې څوک وکي، او لکه اذا زلزلت الارض چې هم 4 وارې ویلې ختم د قرآن شریف جوړېدی. او دا سورت مبارک علما لیکي چې دا د اخرنی سورتو څخه دی. یعنی آخري سورت دغه اذا جاء دی په سورتو کې چې علما لیکي چې په دغه ورځو کې د ایام تشریق نازل سوی دی. یعنی د عرفې او د اخترو په دې منځو کې په دغه آخري حج کې د نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم چې حجة الوداع ورته ویل کېږي په دغو ورځو کې دا نازل سوی دی. نو د دې وروسته نبی علیه السلام مبارک وایي په حجة الوداع کې هغه غټه خطبه شریفه خلکو ته ویلې ده. او عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي عمر رضی الله تعالی عنه په خپل خلافت کې به دا لوی صحابه بدریان، دا لوی مشایخ د ده مشاورین و د ده سره به ناست و. خو ما ته هم اجازه را کړې وه زه به هم دې مجلس ته ورتلم. خو بعضې شیوخو به ویله دا چې دا خو کشر ځوان دی، دی څنګه د دې شیوخو سره په منځ کې ناست یم. یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اذا جاء شریف صورت تلاوت کی او بیا یې وویله چې د دې معنا به څه شي وي. نو بعضې مشیخو وویله چې موږ خدای پاک امر کړي چې حمد خدای پاک به وایو، استغفار به ورته کوو چې کوم وخت موږ ته خدای پاک نصرت راکړي او فتح راکړي. او بعضې شیوخ پټه خوله سول. او وروسته عمر رضی الله تعالی عنه ما ته مخ راواړوي. عبدالله ابن عباس وایي اکذلک تقول یا ابن عباس، آیا تم دغسې وایې یا ابن عباس او زوی د عباس؟ فقلت ما ورته ویل چې لا. نو ده راته ویل څه وایه؟ فقلت ما هو اجل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علمه الله له، چې خدای پاک دی په علم او په خبرداره کوي چې په دغه کال کې ته وفاتېږ چې هغه اذا جاء نصر الله چې کوم وخت نصرت یعنی ستا اجل راسي، فتح راسي، فذلك علامة اجلک، بس دغه علامه د اجل ستا ده. نو نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم به تر دې وروسته ډېر استغفار وایه. نبی علیہ السلام مبارک صلی الله علیه وسلم په مینا کې دا صورت نازل شو.
وروسته درجې بیا اليوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتي سورة مائده دغه آیات مبارک نازل شوی دی. تر دغه آیات وروسته او در اذا جاء وروسته وایي نبي علیه السلام مبارک 80 ورځې ژوندون کړی دی. بیا په سورة النساء کې آیات کلالې نازل شوی دی. د هغه وروسته 50 ورځې بیا نبي علیه السلام مبارک ژوند کړی دی. بیا د دې وروسته دا آیات مبارک راغلی دی چې لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. دغه آخري آیات د سورة توبې دی. د دې وروسته نبي علیه السلام مبارک 15 ورځې ژوند کړی دی. او وروستنی آیات نو بیا دا آیات مبارک دی د سورة بقره 281 نمبر دی. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. د دې وروسته یو روایت دا دی چې 21 شپې ژوند یې کړی دی. بل روایت مقاتل څخه راغلی دی چې 7 ورځې نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم بیا ژوند کړی. نو نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم به استغفار ډیر وایه د دې آیات مبارک د دې سورت مبارک وروسته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا جاء نصر الله كم وقت راتق وكي نصرت الله جل جلاله والفتح او فتح د مکی در تراس. نبی علیه السلام مبارک یو خدا ویله چې زه پوه سوی یم په خپل نفس سره چې زه په دغه کال کې بیا وفاتېږم. دا یو. بل چې فتح راسي، فتح د مکې په 8 کال د هجرت و. کم وخت چې نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم صلح د حدیبیې د مشرکینو سره وکړله. 1400 صحابه یا 1400 یا 1500 صحابه مبارکان ورسره وه. صلح چې وسوله نو په دې صلح کې دا صلح د هغه کسانو سره هم وه چې د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم سره جوړ وه، معاهدین وه. په دې کې بنو خزاعه یو غټه قبیله وه. دا د مکیوالو سره هم ناخوښه وه، دشمني یې وه. هغه خزاعه قبیله خو د نبي علیه السلام مبارک ملګري وه. نو دا صلح چې نبي علیه السلام مبارک وکړله ګواکې دغه بنو خزاعه و مکیوالو هم سره وکړله. په کومو شروط چې سوي وه هغه شروط بیا د دې ترمنځ هم د هغه وه. نو د دغې صلح وروسته 22 میاشتې تېرې سوي وې. دغه بنو خزاعه قبیله مکې شریفې ته راځي، د هغه علاقو ته راځي. سلاوي هم نسته ورسره، د عمرې دپاره راځي. دغه د مکې شریفې یو قبیله وه د لې نږدې د مکې شریفې سره بنو ثقافه نومېدل. دغو مکیوالو هغو ته کومک ورکړي. 23 نفره تقریبا د دې خزاعه د قبیلې ور مړه کړل. سره د دې چې صلح هم موجوده وه. نو دا خو ډېر دردونکې پیښه وکړل. حتی بعضې کسان یې په ځغستا در مکې شریفې پورې ځان ورسوي، هلته یې بیرته په لاس ورکړه او ویې وژله، خو دې په حرم کې. نو دا معاهده یې ماته کړل. هغه خزاعه قبیلې مشر د 40 نفرو سره نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی چې زموږ سره خو یې دغسې وکړه مکیوالو. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هم زیات خوابدی شو چې دا څنګه کار وکړي. دستې نبی علیه السلام مبارک خپل مشاورین لکه ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنهما حاضر کړل، مشوره یې ورسره وکړل. ابوبکر رضی الله تعالی عنه پوه شو چې نبی علیه السلام مبارک ته سخت قهر ورغلی دی، نو غوښتنه د صلح او نرمي یې وکړله. عمر رضی الله تعالی عنه غوښتنه د جنگ وکړل، ځکه ول سر د کفارو دغه مکیوال دي، دی پر تا باندې دا نومان یږدي چې نعوذ بالله ساحر و کاهن و کذاب و ګرد، نور کفار ګرد د دې څخه اخذ کوي. نو دا ښه خلک نه دي. نو هغه و نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم وای حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه ورولېږئ مکیوالو ته چې تاسو خو دغسې غلط کار کړی دی.
ورته ویې ویل یا به دیت ورکوئ دغو خزاعه قبیلې ته د 23 مړو او یا به د دغو قاتلانو څخه به لاس اخلي تاسې به خپله بېزاري ښکاره کوئ چې تاسې پوه سئ د هغه قاتلان پوه سئ بیا نو موږ هغه نیولی شو او که دا دواړې لارې نه کوئ نو صلح بالا ماته ده در واخلئ صلح مو بالا ختم حمزه رضی الله تعالی عنه چې رالی دا 3 سره امور قریشو ته کښېښودل خو دوی ونه منل دا یې ونه منل نو صلح ماته سول صلح یې وروغورځوله بالا نو په دې وخت کې بیا ابو سفیان رالی د صلح چې موږ تاسې به صلح کوو اوس غواړي چې د نبي علیه السلام بارک ته ځان خلاص کړي خو نبي علیه السلام بارک هېڅ خبره ورسره ونه کړل ابوبکر رضی الله عنه ته ورغلی هغه جواب ورنه کوي عمر رضی الله عنه ته ورغلی هغه ویل که زه هېڅ شی ونه لرم یوازې دا زما خپل کوچنیان دي په دغو بلا زه ستا سره جنګ وکړم علي رضی الله عنه ته ورغلی حتی فاطمې رضی الله عنها تعالی هم کښېنستی چې ته ستا پلار ته ووایه چې موږ سره دا صلح دوامداره کړي نو هغه و چې نبي علیه السلام مبارک صلی الله دی چې ولاړی خپل لښکر یې سره برابر کړي شاوخوا قبیلو ته خلک ولېږل ځای یې ښودلی نه دی ځکه چې وایي دوی بیا امادګي ونه نیسي نو قبیله د اسلم قبیله د غفار قبیله د سلیم قبیله د مزینه قبیله د اشجع قبیله د حذیفه دا غټې غټې قبیلې وې دا ټوله حاضر سول سره د لښکرو دا ټوله د نبي علیه السلام مبارک په ملګرتیا نو تقریبا 10,000 لښکر د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم جوړ شو چې د مدینې شریف سره وتل 10,000 وه او بعضې علما وایي چې بیا 12,000 ته ورسېدله چې نورې قبیلې د مسلمانانو خبرېدلې هغه هم راتللې پسې ورګډېدلې چې مکې شریف ته قریبېدل 12,000 لښکر د نبي علیه السلام مبارک جوړ هلته چې قافلې واړولې نبي علیه السلام امر وکړي چې هر کس یو اور بل کړي نو 10,000 اورونه تقریبا 12,000 اورونه چې په یو دشت باندې بل سي دا نهایت ته ډېر دي کفارو چې دا ولیدل پلا ورخطا سول چې دا څه حال نبي علیه السلام مبارک راغلی نو هغه و چې دغه سبب د جنګ وګرځېدی صلح نه وسوله بالا نبي علیه السلام مبارک وویله چې دا بالا د دې صلح ماته ده نو امر یې وکړي چې تسلیم سي نو په دې کې عباس رضی الله عنه ابو سفیان ته ډېرې زارۍ وکړلې څو چې راویستی او بیا یې په ومنله چې ښه دی جنګ نه کوو نو بیا عباس رضی الله عنه وویل چې ته دته یو امتیاز ورکړه نبي علیه السلام مبارک باره وفرمیل چې هر څوک حرم شریف ته داخل شو هغه په امان کې دی هر څوک چې د ابو سفیان کور ته ورغلی هغه په امان کې دی نور داسې په خپل کور ننوتی په امان کې دي خو جنګ ونه سو پر یوه طرف باندې د خالد ابن ولید سره بعضو داسې کسان و چې هغه کمزوري خلک و د وطن چې دا موږ پایلوچان و داسې خلک بولو هغه جنګ وکړي خو 22 نفر یې مړه سول نور ګرده وتښتېدل نو نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ته الله جل وعلا فتح د مکې ورکړله نو وروسته پخوا به 1 نفر و 2 نفره مسلمانان یېدله آخر پای کې ډلې راتلې قبیلې راتلل په اسلام به مشرفه کېدل نو الله جل جلاله خو نبي علیه السلام مبارک ته دا وخت یې ښیوله چې کم وخت نصرت الهي راسي تالره والفتح فتح د مکې راسي ورأیت الناس ته به وینې خلک یدخلون دی به داخلیږي فی دین الله په دین کې د الله جل جلاله په دین کې د اسلام افواجا جماعات راځي نو فسبح سبحان الله وایه متلبس پیوسته بحمد ربک په حمد سره د رب ستا واستغفره طلب د مغفرت ته خپل خدای پاک څخه وکړه ان په تحقیق سره هو د الله جل جلاله کان دی توابا ښه توبه قبلونکي دي د خپلو بندګانو نو چې توبه ورته وباسي نو نبي علیه السلام مبارک پوه شو چې دا ډلې په اسلام باندې دا چې دا خلک ننوځي نو الله جل وعلا دې فضل وکړي ډلې په اسلام دا دې ننوځي په اخیره زمانه کې به ډلې بیا د اسلام څخه خروج کوي وځي به داسې به وځي د خپل اسلام څخه لکه ژر به وځي لکه توپک مرمۍ چې د خپل پوښه څخه ملت څخه څنګه چسپه وځي داسې به د پیسو په خاطر د جاه و جلال په خاطر د نورو شانو په خاطر و اغراضو باندې به د خپل دین څخه داسې وځي
نو اخر وخت دی الله دې فضل وکړي ډېر احتیاط پکار دی ځان سمول ځان قابو کول ځان کلکول پر خپل دین د اسلام دا مهم امر دی زموږ ستاسې نو دا هغه د سورة اذا جاء شریف سورت بیانو چې اوس سورت